نور بس دی د نجونو ښوونځي پرانیزئ. زموږ په ټولنه کې که چیرې یوه نارینه زده کړې کوي نو ډېر په اسانۍ سره کولی شي، خو که چیرې نجونې زموږ په ټولنه کې زده کړې کوي نو په ډېرې سختۍ سره یې کوي. که فرض یې کړو په افغاني ټولنه کې هره مور ماشوم زیږوي، که چیرته یوه ښځه 5 ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي نو 5 نسلونه سالم روزل کیږي. خو دا هر څه د تعلیم او د علم په برکت کیږي. نو لطفا د نجونو ښوونځي پرانیزئ. موږ نشو کولای چې د دې ټولنې نیم قشر د زده کړو څخه بې برخې کړو، او نه دا د افغانستان په خیر ده. افغان نجونې به زده کړې کوي او خامخا به یې کوي، خو تاسو خپل ترحم وښایئ. نورې نړۍ ته دا بهانه په لاس مه ورکوئ چې موږ ته ووایي چې د ښځو ښوونځي پرانیزئ. د بلې خوا ملل متحد پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې د تمو خلاف چاره ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي په افغانستان کې پر مرستندویه کارکوونکو ښځو محدودیتونه له افغان ولس سره د اسلامي امارت د ژمنو خلاف عمل دی او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا ویلي د مرستندویه ټولنو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز به پر بشري کړنو په لوی لاس او سملاسي اغیز ولري. امنیت شورا د ښځو له پوهنتونونو د ښځو د منع کولو او تر 6 ټولګیو د لوړو ښوونځیو د نجونو د تعلیم بندولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې ده. په وینا پاڼه کې د امنیت شورا 15 غړو په اکثریت رایو ویلي په افغانستان کې د منځنیو او لیسې د عمر پر نجونو د تعلیم بندیز د انساني حقونو د احترام او اساسي ازادیو د سلبونې ډیریدو په معنا دي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.